هم ثواب دی هم خرمه ده غمی کاڼونه وباسم دا قلم زما تیشه ده. په دې باندې زه میلمنو ته هم داد او تحسین پیش کوم د سکول انتظامیې له هم داد ورکوم. بل دا د عباس خپله مینه ده چې په داسې موقعو باندې خو خلک یا د ماشومانو چې کوم پروګرام تیار کړی هغه اوري یا چې کوم خصوصي میلمانه د دې ادارې هغه اوري. خو دا د عباس او د هغه د ملګرو مینه ده چې هغه پکې موږ هم دعوت راکوي. نو د شاعرۍ خو دا دغه نه دی، محفل نه دی. کم پلاران او کم خلک چې راغلي دي هغه به د خپلو ماشومانو صلاحیتونه دلته کې ګوري. خو زه د استاد په حواله باندې یو نرم لږې لنډ نظم چې د عباس د حکم تعمیل به هم پیش کړي او پوره شي هغه پیش کوم چې استازي مې وظیفه ده، شاګردان مې اساسه ده. استازي مې وظیفه ده، شاګردان مې اساسه ده. که د چا فخر فیصله زما لاسو کې ډیوه ده. که د چا فخر فیصله زما لاسو کې ډیوه ده. دا چې خاندم او خوشحالم د سپرلو سره مې شته ده. پاکه ساکه مانځې کړې دا د رزق مې کاسه ده. زه یو ستوری د امید یم نور خو تکه توره شپه ده. د خپل فصل نه مې زار ده که مې وینه که خوله ده. او په سوونه مې سپایان دي مدرسه زما مورچه ده. سوچه پاک رزق ګټمه هم ثواب دی هم خرمه ده. غمی کاڼونه وباسم دا قلم زما تیشه ده. بې لالچه بې غرضه فرشتو سره مې شته ده. زه په بله نشه څه کړم خپل تدریس زما نشه ده. او نازوم بچي د نورو خپل بچي ته مې پیدا ده. د سماج په نظر څه کړم رڼا رب ته مې سحره ده. زه داعی د انقلاب یم خو نصاب کې مسله ده. ګیله نه کړم له سماجه د سماج ستر ګړنده ده. او زه به څه به مې ذات وي معتبره دا پیشه ده. ما سرحد پایللی نه دی، ما ساتلې نظریه ده. د سټیټس فکر مې نشته، د غرور نه مې توبه ده. زه بیا هم زمانه سازم که په ضد مې زمانه ده. خو که زه شم بې احساسه نو دا لویه علمیه ده. مطمئن یم دیاره بس دا لویه خزانه ده. عباس او د هغه د ملګرو ډېره مننه.